سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست. ملګرو نن بیا راوتلي یو، زه یم صافي صاحب دی، کاکړ صاحب دی، ضمیر رور دی، جابر رور دی. راوتلي یو موږ سره خیمې کمبلې دي، خوراکي توکي دي، دا په خپلو وطنوالو باندې تقسیموو. د شپې 3 بجې دي. دغه ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. موږ کوم ځایونو ته ځو. موږ خپل دلته په د پاریس مختلفو ځایونو کې ګرځو او د شپې خپل افغانان ګورو، کوم ځای کې افغانان دي هغو ته خوراکي توکي رسوو. که کمبلې ضرورت وي کمبله ورکوو، که خیمې ضرورت وي خیمه ورته رسوو. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې کوم ساحو کې موږ ګرځو. مننه. ملګرو دغه د پاریس کوڅې دي، پاریس سړکونه دي او ګرځو د خپل وطنداران ګورو چې تر څو ورته په دې یخ کې خیمې ورسوو، کمبلې ورسوو، څه ناڅه خوراکي مواد دي هغه ورته ورسوو. د شپې تقریبا ناوخته دی، ملګري را سره دي. دلته د ودرېږو ګورو چې اوس که وطنداران کوم ځای کې دلته پیدا کړو دې ساحه کې. ملګرو ما هغه ورځ داسې یو شپه مخکې موږ راوتلي، بیا یو وړوکی کلیپ هغه ما په ټیک ټاک باندې تاسو سره شریک کړی و. بعضو ملګرو لیکلي و چې مشهورتیا دپاره او دې دپاره او هغې دپاره تاسو کوئ. ملګرو دغه ویډیو چې زه جوړوم یا موږ ټیک ټاک باندې څه اچوو یا لایف راځو، دا هېڅکله هم د دې مطلب نه دی چې موږ چا باندې احسان کوو یا مشهورتیا ده یا ځان ښودنې دپاره دا هر څه کوو. دا صرف او صرف د وطنوالو موږ باندې حق دی او موږ خپل حق ادا کوو. هېڅکله هم دا دې دپاره نه دی. د دې مطلب دا دی، د دغه ویډیو هر څه دا مطلب دی چې ډېر داسې ملګري شته چې هغه ځای هم لري، هغه وس هم لري او هغه کولی شي چې راشي دغه وطنداران سره کومک وکړي. هغه ملګري چې کوم دلته راغلي دي، پولونو لاندې ژوند کوي، بې کوره دي، نوي راغلي، نو 10 یا 15 شل شپې دوی دغه کورونو ته بوځي او تر څو د دوی دغه پروسه شروع شي د پناه غوښتنې، تر هغې پورې دوی سره واوسېږي. نو د دې ټولو دغه مقصد دی ملګرو. نو دا شپه ده، اوس دغه د شپې 3 بجې دي، موږ روان یو او ګرځو دغه وطنداران ګورو تر څو دوی سره دغه کومک وکړو په دې یخ کې. نو تاسو هېڅکله هم داسې فکر داسې سوچ مه کوئ، دغه وړو وړو خبرو نه راوځئ. او بهتره خبره دا ده چې باید موږ او تاسو یو بل ته دلته خپل یو بل ته لاس ورکړو، د یو بل په ښه راشو، یو بل سره کومک وکړو، نه وروسته داسې کمنټونه وکړو یا داسې خبرې وکړو چې دا دې دپاره دی او دا پستانکي دپاره دی او دا پلانکي دپاره دی. که هر مقصد دپاره وي، حتی که ځان مشهورتیا دپاره وي، که ځان مطرح کولو دپاره وي، زه هم یو کس دی هغه دې راشي ځان دې مطرح کړي، ځان دې مشهور کړي، خو د دې خدمت وکړي، دی دې راوځي. نو داسې فکر داسې سوچ مه کوئ هېڅکله هم، په ځای د دې چې تاسو تشویق کړئ هغه ملګري چې څوک دغسې خدمت کوي، منډې ترلې کوي. نو تاسو یې خپې مه ووایئ، داسې کمنټونه ورته مه کوئ. نو دا اوس موږ ګرځو. بدبختانه نه، خو خیر زه نه غواړم چې زموږ او ستاسو وطنداران په دغه ویډیو کې راشي، هغه ښکاره شي. نو دې دپاره زه به هغه صرف په هغه د سرک او هغې نه بیرون زه ویډیو جوړوم. زه نه غواړم او
چې زموږ هغه کوم وطنداران دي په دې حالت کې هغه عکسونه یا هغه ویډیوګانې خپرې شي. نو د دې دپاره زه دغه د سړک ویډیو تاسو ته ښیم، جوړوم. دغه شپې موږ ګرځو روان یو ملګرو سره. مننه. مننه ملګرو. نو دغه تر دا موږ چې څومره تقسیمات وکړل، هغه څومره چې خوراکي توکي او څومره خیمې او څومره کمبلې موړې وې هم ټولې تقسیم کړلې. دا تقریبا 4:30 بجې دي. اوس د سهار د شپې سهار وختي د 4:30 بجې دي. نو موږ راورسېدو، دا دی فارغ شو، دا دی بېرته اوس کورونو ته ځو. نو مننه ملګرو، ښه وخت درته غواړم. بلې ویډیو پورې تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم.